له افغانستان څخه د ماتې وروسته شاداب خان د خپلو لوبغاړو په اړه څه وویل؟ افغانستان په دویمه نړیواله شلوریزه لوبه کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه او له دې سره یې د درې نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ د 2-0 سره په خپل نوم کړه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر شاداب خان د دویمې لوبې په اړه وویل چې موږ په دغه لوبه کې یو ځل بیا ډېره هڅه وکړه، خو که تاسو حالاتو ته وګورئ په پاور پلې کې چې کله 3 ویکټې څوک له لاسه ورکوي نو 80% لوبه یې له لاسه وځي. شاداب خان همداراز زیاته کړه، زه فکر کوم زموږ ځوان لوبغاړي یو څه تر فشار لاندې وي ځکه دوی په لومړي ځل د پاکستان لپاره لوبیږي، خو موږ به بیا راستنیږو. نوموړي همداراز وویل ځینې وخت لوبغاړي ښه لوبه نه کوي، خو دا مهمه ده چې په دوی باید باور وسي. دوی زموږ ځوان ټیلنټ دی، ډېر ښه لوبغاړي دي. موږ به سبا یو ځل بیا د نوې جذبې سره میدان ته کښته کیږو. د یادولو وړ ده چې افغانستان او پاکستان په لومړي ځل د نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ ترسره کوي چې دغه لوبلړۍ افغانستان په خپل نوم کړه، خو وروستۍ لوبه به نن د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې ترسره کیږي او د پاکستان پر وخت به ماښام 9 بجې ترسره کیږي.